د نومبر 9 نیټه د سيکانو لپاره تاریخي وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کرتارپور کې د لارې رسمي پرانېسته وکړه. هندي وزیر اعظم نریندر مودي بیا د هند پنجاب په ګورداسپور کې راهداري پرانېستله. عمران خان دا د سيکانو مدینه وبلله. ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के. راهداري سیک زیارت کوونکو ته د اسانتیاو لپاره جوړه شوې ده. کرتارپور د پاکستان په پنجاب کې یو کلی دی. دلته د سيکانو مذهبي پیشوا ګورونانک 18 کلونه تیر کړي ول. په کرتارپور کې د نومبر پر 12مه د ګورونانک د زیژون 1550 کلیزه لمانځل کیږي. اسلام آباد سیک زیارت کوونکو ته کرتارپور ته ورتګ اسانه کړی دی. پخوانی هندي وزیر اعظم منموهن سنگ او کرکټ لوبغاړی نجوت سنگ سدو دستوري ته وربلل شوي ول. پاکستان د یو کال په موده کې د مزار شاوخوا لویه ودانۍ جوړه کړې. په دې کې 15,000 زیارت کوونکي ځایېدای شي.